بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. ما دغه لیکچر بیا هم دوام موډیول دوهم لیسن اړوند ده او موضوع یې ده ټرنکیټ سټیټمنټ یا ټرنکیټ ټیبل. دوستانو ټرنکیټ ټیبل کمانډ چې کوم ده دا په ټیبل کې چې څومره ډیټا ده هغه ټوله له منځه وړي، خو په خپله ټیبل له منځه نه وړي، په ټیبل کې چې کومه ډیټا ده هغه له منځه وړي یعنی ډیلیټ کوي. دغه یعنی ټرنکیټ سټیټمنټ چې دا د ډیلیټ سټیټمنټ په نسبت ډیر تیزی سره کار کوي. دا ځکه چې په ټرنکیټ سټیټمنټ کې یعنی کله چې موږ ټیبل ټرنکیټ کوو هغه کې هر څه لاک کیږي نه. دوستانو سنټیکس ستاسو لیدلی شئ چې لومړی ټرنکیټ کیورډ ده، هغې څخه وروسته ټیبل کیورډ ده او د هغې څخه وروسته موږ ټیبل نوم لیکو. یعنی په دریم پړاو کې موږ د ټیبل نوم لیکو. هغه ټیبل چې موږ غواړو ټرنکیټ کو یعنی ډیټا یې له منځه ویوسو، په خپله ټیبل نه بلکې ډیټا یې. د هغې دپاره موږ ځو اس کیو ایل سرور ته. دوستانو تاسو دلته لیدلی شئ چې ما لومړی ټرانکیټ کیورډ لیکلی ده، هغې څخه وروسته ټیبل، او زه غواړم چې سیل سکیما کې آرډر ډیټیلز په نوم ټیبل چې ده هغه ډیټا چې ده ټوله ډیلیټ کړم په یو ځل په یو وار. دغه ټرانکیټ سټیټمنټ چې ده دا د ډیلیټ په نسبت ډیر په تیزۍ سره کار کوي. دوستانو زه نه غواړم چې دغه کویریز ایگزیکیوټ کړم او ډیلیټ په دغه ټیبل کې چې څومره ډیټا ده هغه ټوله ډیلیټ شي، خو ستاسو یې دغه ډول لیکلی شئ او کارولی شئ. لومړی بیا هم ټرانکیټ کیورډز، بیا هغې څخه وروسته ټیبل کیورډز. دغه دوه لغتونه حتما دي چې باید تاسو ولیکئ. د هغې څخه وروسته باید تاسو دلته ټیبل نوم لیکلی شئ چې کوم ټیبل ډیټا ستاسو غواړئ ډیلیټ کړئ. دوستانو دغه اوس موږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په لوی چیخلن سپارم. الله مو